بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دیو کې چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمن درونو خویندو، هغې رونو خویندو ته زما یو وړوکی پیغام دی چې هغې ډېر غلط فکر او غلط سوچ لري. د هغې په کولو سره او د هغې په ویلو سره هغه په ګناه کې مبتلا کیږي او الله ترې نه خفه کیږي. نو هغه څه دي؟ هغه دا دي چې کله زمونږ او ستاسو د کورنۍ یو غړی وفات شي، په حق ورسیږي او د دې فاني جهان نه لاړ شي، نو د کور غړي یا نور خلک دا وینا کوي او دا وایي چې کاش د یو کال نور هم تیر کړی و، دغه خوشحالي لیدلې وه او بیا مړ شوی و، نو پروا به مې نه و. یا کاش دې د اختر تیر کړی و او بیا مړ شوی و. یا کاش دې دا واده کړی و یا یې واده لیدلی و او بیا مړ شوی، نو پروا به مې نه و. نه، دا غلطه ده. انسان د انسان سره مینه کوي، محبت کوي او هغه په هغه ګران که هغه هر څوک. بیا موږ او تاسو مسلمان یو، نو مسلمان د مسلمان د کلمې رور دی. په پردي باندې موږ خفه کیږو، نو د کور غړی که هر څومره خوشحالي تېره کړي او هر څومره د دې نیمګړې دنیا ارمانونه پوره شي، بیا هم موږ او ستاسو هغه په مرګ نه پیرزو کیږي او هغه پسې خفه کیږي. نو ستا خفګان به وي که هغه مخکې مړ شي او که وروسته مړ شي. خو دا غلط ده چې ولې مړ شو، یا دې ځای ته نه ورتلی دا به نه مړ شوی، یا یې دا کار نه و کړی دا به نه مړ شوی، یا دغه کس ورسره نه و دا به نه مړ شوی. نه، که د دنیا هر طاقت د سره شي او د ته راشي، خو چې د ده نیټه او وخت پوره وي، نو دا به مړ کیږي. ځکه چې ماشوم کله وړوکي او د مور په نس کې وي، نو د هغې تقدیر لیکل کیږي، د هغې ژوند سلسله لیکل کیږي چې په دې ورځ به دا وفات کیږي او د دې فاني جهان نه به رخصتېږي. همداسې یو واقعه ده چې ابراهیم علیه السلام الله ته وفرمیل چې ما ته دومره ژوند را چې کله زه وغواړم چې الله ما ته مرګ راکړي، نو بیا به زما نه روح اخلي. اچانک به ما ته مرګ نه راولي او زما نه به روح نه اخلي. الله تعالی ورته وویل سمه. د وخت په تېرېدو تقریبا څه کم 2 کالو ته نږدې و ابراهیم علیه السلام. د هغه یو عادت و چې هغه به کله هم روټۍ خوړله، نو یو مسافر به یې له ځان سره په دسترخوان کېنوو او هغه سره به یې په شریکه باندې ډوډۍ خوړله، تر څو به چې ده سره یو نفر نه و ناست، مسافر نه و ناست چې ده سره یې ډوډۍ خوړلې وه، نو ده به ډوډۍ نه خوړله. نو همداسې سلسله جاري وه چې یوه ورځ یو مسافر و، هغه ده سره په دسترخوان کېناسته. نو دغه مسافر ضعیفه دی او د ده د خولې نه لاړې روان دي، د سترګو نه اوښکې روانې دي، د پوز نه هم اوبه روانې دي، لاسونه هم داسې ډېر ضعیفه دي چې خوځېږي او دغه قب صحیح نشي خولې ته وړلی. نو ابراهیم علیه السلام چې کله دا حالات وکتل، نو خفه شو او د دې نه د عمر پوښتنه وکړه. نو د دغې سړي عمر تقریبا 2 کاله زیات کم. نو په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام د دې حالاتو ته په کتو باندې خفه شو و یا الله دغې عمر ته خو مې مه رسوه، دغه کوم عمر چې د دغې سړي دی او دا حالات یې دومره ګډوډ دي، دغه حالاتو ته ما مه رسوه چې بیا به زه هم داسې یم. نو دغه سړي روټۍ وخوړله، یا لږې یا ډېره ولاړ. نو په سلک ساعت وروستو د مرګ فرشته عزراییل علیه السلام ورته راغی. نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل چې څنګه راغلی راته؟ ما ته راغلی؟ وایي چې او تا ته راغلی یم، تا نه روح خپل روح ما ته وسپاره. نو ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې ما سره الله وعده کړې ده، ما الله سره خبره کړې ده چې هغه وخت ما ته باید مرګ راشي چې کله زه وغواړم. نو داسې اچانک او ډایرک ما چې مرګ نه غوښتی، زما نه روح نشي اخیستی. نو د مرګ فرشتې ورته وویل چې لږ ساعت مخکې چې کوم کس تا سره ناست و، کوم مسافر تا سره ناست و، نو هغې ټیم کې تا یو سوال کړی د الله جل جلاله. وایي چې او کړی مې و، چې هغه سوال کې تا څه ویلي؟
وایي چې ما وویل چې یا الله د دغې سړي عمر تمام مه رسې، دغې حالاتو تمام مه رسې چې زه بیا دومره ضعیفه یم او دومره په سخته خپل ژوند تېروم. وایي دغه ما کړی. نو اسرائیل علیه السلام ورته وویل وایي همدغه سوال تا کړی چې الله تعالی قبول کړ او ستا عمر تقریبا د دغې سړي عمر ته نږدې دی، یو ثانه فرق به وي او ستا هم 2 کاله عمر دی، د دغې سړي هم 2 کاله عمر و او ستا عمر دغې حالاتو ته زیاتي په نږدې کېدو دی، نو ستا وخت پوره دی او ستا هغه سوال الله قبول کړ. نو د هغه نه یې روح واخیست. نو زما قدرمندو خویندو ورونو، هغه ورونه او خویندې چې دا فکر لري چې دا انسان دغه رور، دغه پلار، دغه خور، دغه مور، دغه ملګری دې ځای ته نه وتلی نه به مړ شوی، یا یې باید دا کار کړی او نه به مړ شوی، یا باید دومره وخت یې تېر کړی بیا مړ شوی، نو دا غلطه فکر دی. او دغه فکر زیاتر د دې زنانو په سوچ کې شیطاني فکر چې دغه راځي او د شیطان وسوسې دي چې دې ته ورچي چې داسې شي داسې نه شي، هر څه په تقدیر باندې دي، او چې کوم الله تعالی تا ته لیکلی کوم ځای درته لیکلی یم هغه ځای کې به ستا نه روح اخیستل کېږي او ته به فات کېږي. په دې باید مونږ خفه نه شو چې دا انسان ولې مړ شو، په دې باید خفه شو چې د انسان څه کړي او هلته به ورسره څه سلسله روان. نو د هغې لپاره د مغفرت دعاوې وغواړو، د هغې لپاره عبادات وکړو ثواب یې هغې ته ورورسوو، تلاوت وکړو ثواب یې هغې ته ورورسوو، ذکر اذکار وکړو ثواب یې هغې ته ورورسوو، او په خپل ځان باندې ویریږو او خپل ځان ته ووایو چې تا څه کړي، ته به څه کوې. که همدا سانه زبی الله تا ته مرګ راشي نو بیا دغه دنیا زمونږ لپاره د کرلو وخت دی. لکه زه چې تا ته یو جیرب پټۍ درکړم درته یې مه وکاره چې څه کرې او بیا به بل کال ته ریبې. نو همدغسې دغه دنیا اوس ده زمونږ لپاره چې مونږ او تاسو پکې وکړو، ښه اعمال وکړو، بیا به هغې دنیا کې کرل نه وي، صرف به ریبلې، بیا به مونږ او تاسو ریبو. نو ما ځان ته څه کرلي، تا ځان ته څه کرلي، باید په خپل ځان ویریږو، د مرحوم لپاره د مغفرت دعاوې وغواړو، ځان لپاره هم د بخښنې او ښه کارونه. او الله دې وکړي چې واقعه او زما خبرې مو زړه ته ننوتې، الله تعالی دې په اول ما ته او بیا تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. آمین ثم آمین. تر بیا تاسو ته ښه وخت.